بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. په دغه ویډیو کې به نن موږ دغه وایو چې موږ سره کوم کولی شو یو تصویر چې دی ریسایز کړو. زیاتره وروڼه دي یو تصویر ورکړي په ډي بي لاټري کې، خو بیا هلته نه حلېږي، وي ستاسو دا سایز زیات دی. نو تاسو سره کوم سایز کمولی شئ، سره کوم ریسایز کولی شئ. نو تاسو ته لنډه طریقه زه ښایم چې دې لارې تاسو دغه کولی شئ. تاسو راشئ کروم ته. کروم ته چې کله م راغئ، دلته تاسو ورکئ imagereduce.com. دا چې کله ورکړئ دې باندې به کلیک کړئ. imagereduce.com چې ورکړه دې باندې کلیک کړئ، او دې باندې چې کله کلیک کړه تصویر وټاکئ. فرض مثال کوم تصویر وي، سلیکټ پکچر. فرض مثال زه د دې شیخ عکس رالم. فرض مثال دغه عکس مې راوغستی ده، راودېغسته. دا تش ته بدل که راشه پرسنټ پکسل ته بدل که هلته نه پکسل غواړي، اټومیټیکلي به دا 600 په 600 کې راشي. 600 په 600 کې راغی که نه. بس راشه څه وکړه، سلیکټ خو تیار سلیکټ دی، تیار سلیکټ دی که نه. ته به څنګه ووهې، ریسایز ایمیج به ووهې. چې ریسایز ایمیج دې کله ووهل ډاونلوډ به کړي، او چې کله دې ډاونلوډ که رابشي دلته بیا وګورئ، دې باندې به کلیک کړي. چې کله کلیک کړي دا ریسایز شوی دی، دغه سایز یې 600 په 600 کې دا اوس تاسو اپلوډ کړئ، دا به انشاءالله ډایرک اخلي. دا به ولې ډایرک اخلي؟ ځکه موږ چې کړی دی ریسایز کړی دی. که تاسو بل اپشن دلته متوجه شئ او دې باندې کلیک کړئ، تاسو د همدې نه کولی شئ راشئ دلته تصویر سلیکټ کړه. فرض مثال زه یو تصویر سلیکټ کوم. فرض مثال ما سره داسې تصویر شته دی نو، او د فرض مثال دغه تصویر شو موږ سره. تاسو کولی شئ دلته راشئ، د همدې ځای نه تاسو کولی شئ چې بیکګراوند یې هم وایټ کړئ. دې باندې کلیک کړه، ریسایز یې کړه. خو زموږ موضوع دومره وه، دې موضوع کې ما بس کولو. که بله ویډیو مې انشاءالله جوړول غوښته، نو بله ویډیو به دې باندې جوړوم چې سره کوم موږ بیکګراوند سپینولی شو. خو دغه ویډیو زما صرف دې باره کې وه چې موږ سره کوم ریسایز ان امیج موږ کولی شو. والسلام.